जब इधर आएगा सलीम करने के लिए نو دا دی الحمدلله بچسولو موټر مو بس الحمدلله سم ځای درولې وو که څه ماته ځایونه نه ور معلوم بس غیبي یو سم ځای و چې دا راوړی عام سړک ته راوتلو کنې خلک خو بیخي ډیر دي وسم که تاسو وینئ دغه را روان دي د مسجد څخه مسجد دې خواته دی الحمدلله او زموږ وټال خواته دی نو بس بل پلا به د خیر ګورو چې هغه به بیا څنګه وي دلته دغه هم کونج دی بارشک نه لمبرداري کوي او دا خو پیژنې کمره خو پیژنم خو دا نه پیم کومه وایي ماډل چې دی دې ته ګوپرو وایي اصلا دلته هم راځي په دغه ځای کې خو هغه ما بنده کړې ده او دا ته به ورځي پیژې چېرته ځي یوټیوب ته ځي مستقیم نه مستقیم چېرته به زه ورېږي بیا صحیح او یوټیوب نو اول لمونځ مو د ماښام وکړئ او وڅنګ ته مو یو ورور هم دی د کابل څخه ماشاءالله عمرې ته راغلی دی لکه موږ دی پرون را رسېدلی دی موږ نن را ورسېدلو نو اوس به د خیر سره د ده سره د الله پاماني وکړو دا باره به د مسجد یو دننه در ښکاره کوو بعد به بیا د رسول صلی الله علیه وسلم زیارت کوو پر هغه لار چې ووتلو نور انډیوالان هم هلته ولاړ دي هلته به سره ګورو انشاءالله تعالی وروره نوم دې نه راته وویله محمد منصور وردک وردک خو زموږ ډېر انډیوالان هم دي یو دوې خبرې هم را زده کړي دي وایي زموږ یو د انډیوال ماشومان چې زه ووینم زه ورته یم ابا دې چېرته دی په کور کې دی که په کور کې هغه هم سره ګډوډ سي موږ وایو چې کنداریان ووینو ورته وایي چې سیبان په درختانو کې او د درختې لاندې په سایه کې که نه دا خبره موږ ته هم کوي موږ ته امر خدمت خوشحاله شوم ډېر محمد وروره خوشحاله سولم چې ومې لیدلې امین سره د یارانو دعاوې به کوي دعاوې به کوي سلام علیکم په مخه دې شه خیر اوسې والسلام علیکم بس نو ناکه ولاړ سولې نو چې ولاړ سولې خیر اوسې بس انشاءالله بیا به سره ګورو د خیر سره صحیح ده الله پامان نو خو یې وارې د رسول صلی الله علیه وسلم زیارت نه کوو زمزم اوبه دي که نه آب زمزم اوبه بسم الله نه یاره یخې را باندې وچشه په دې ګرمي کې وژنې مو په دې ګرمو بسم الله ښې تا ته یې درکړم ګیلاس السلام عليكم من وين أنت؟ السلام عليكم تعال يا ولد تعال السلام عليكم هغه بدلته مې وسیږي هغه دلې وسیږي هلته درس روان دی درس شروع دی او خلک ناست دي د ماخوستن لمانځه ته دا نو ډېر هواداره مسجد دی ماشاءالله ډېر ښایسته مسجد دی خلک ناست دي مجلسونه کوي ذکرونه کوي عبادتونه کوي او څوک دغسې آرام کوي څوک تازه راغلي دي څوک ځي څوک راځي څوک جارو کوي ډېر یو مناسب حال دی ماشاءالله یو رونق دی د تبلیغیانو پر چم دا نو موږ رالو زموږ هوټل په شا کې وو قبله مخامخ ده دغسې مخامخ روضه شریفه ده او د روضې شریفې بعد او څنګ ته یا خواته د رسول صلی الله علیه وسلم منبر دی
د منبر سره یې نو اخواته چې کور و او په هغه ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم به هم در ښکاره کوو چې وفات شوی دی او اوس یې قبر دی. د ورځې چې ګرمي سي چې لمر یې بیا دغه لوړ دغه سایوان خلاصیږي، دغه سایوانونه خلاصیږي، دا مابین میدان دی ماشاءالله ښه پوره کار سره ښه برابر وي. نو دلته ازبکان ډیري ماشاءالله خلک ډیري. ابایی वो बाग नंबर 37 किधर है? ओके थैंक यू. अरे यार शुक्रन. 37 ته به ځو که نه نو دغه ښایسته ماحول دی، مسجد دی، د ماښام د خوا بیا دغه شان اخواته کوي بندي یې ښه یخ خنک هوا وي. د مکې شریف او د دې نو دغسې فرق دی د دا دوو مسجدو چې دلته یخ دی، هلته ګرمي ډېره، دلته خلک لږ دي تر هغه نسبتا هلته ډېر دي، او دلته نو ښځې و نارینه جلا دي په رسیږي، هلته نه په رسیږي، هلته ګرده ګډ واډ دي، کوچنیان ژاړي، چغې دي، نارې دي، بد حال دی. نو هلته سړی په سل کې بیخي ډېر چانس دی چې ناجوړه سي. رقم رقم خلق دي، رقم رقم ناجوړیانې راوړي، ګډ وډ حساب دی. دلته نظافت هم ډېر مراعت کیږي او انسانان هم لږ دي، او په عین حال کې بیا یخ هم دی، دا هم خبره ده. نو ماشاءالله ډېر ښه فضا ده. دا د دننه ځای دی. نو اوس دا یو موږ راورسېدلو دا بل پای ته د مسجد خو نو ماشاءالله ښه غټ دی او ښه ښایسته هم دی ماشاءالله. دا نو اول صف د یو مخ ته چې وینې اول صف دی که چاته ور ورسېږي، او دغه چې اوس یو موږ دا هم په د اولو صفو کې راځي. نو بختور خلک دي ماشاءالله چې د اول صف ته ځان برابروي. په دا اول صف کې نو خرماوي دي، د خرماو سره سره چای دي، عربي کافي ده، دغه شانو خلک سره ورکوي او تاو بالا کېږي. که پوښتنه لرې دیني دغه د تلیفون دی. چې پوښتنه لرې تلیفون راپورته که دستي اتومات جواب هم درکوي، که د هره کم پوښتنه وي مقصد دیني داسې تلیفون تیار پروت دی. سلام علیکم حاجي بابا، ښه په خیر یې؟ د دا تلیفون په اړه به معلومات نه لرئ؟ سلام علیکم حاجي صاحب، دلته تلیفون دی ورکه لاس حاجي صاحب، ښه په خیر؟ دغه دی نوشته دی چې معلومات وای معلومات که غواړې دلته وام، دلته چې څوک راځي نو باید اول سره سې معلومات کړي که نه. نوشته دی چې الارشاد او توجیه، الارشاد العامة الشوق وتوجیه، معنا چې یو تلیفون یو سوال لري تلیفون راپورته کوم سړی به نو داسې وایي که په دغه مقصد کې داسې یو شی وي ښه یو نظر و دا کیسه یي ما چول دلته یو بل ځان و سر دې راخلاص کړي حاجي صاحب، ډېره مننه، دعا کوئ. سلام علیکم. دی لا په پوهېږي وینې حاجي صاحب لا په پوهېدی هغه نو نظریه، یعنې که دې په دا مسجد کې یو شی غوښتی چې پورته وکښته سي بالا دته تلیفون ور وکړه، که د یو شي تکلیف یې ما چول داسې دیني مشوره وه، عجب صحیح پوزیشن دغه دی ښایسته دغه پخوا زموږ هوټل دلته و.
هو قوام الدنيا كم زيد هذا كيلو سهيل قص استبك ما شاء الله تشكر اخي منور هي كم هو تشتبهم شو ما شاء الله استاذ سهيل مولدي الشيخ سهيل هي هيلز بدي نيبو بلال الحمد لله تنقى بلال جور بخير منور يا استاذ اللي هيا ابدا كورم دائما كيف هو بدايه لتصيده يفتلانك نحمد وهو نشكر حتى الان تو عندي له فيديو مي واز بور شو الى ما